وطن 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 جنت جنت وطن 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 جنت جنت وطن د کندهار ښار په شپږمه ناحیه درېیم ګذر کې د کوڅې کانکریټ کولو او چرۍ جوړولو چارې جریان لري. د دواړو سترګو تور مې د سوي زړه ټکور مې جنت جنت. کندهار ښاروالي د خپلو انکشافي کارونو په دوام دا ځل د ښار په شپږمه ناحیه درېیم ګذر کې د کوڅې کانکریټ کولو او چرۍ جوړولو چارې پیل کړي دي. دا کوڅه چې تقریبا 1.9 متره اوږدوالی او 4.5 متره بردوالی لري، 1.5 میاشت مخکې یې رغنیزې چارې پیل شوي. تر دې مهاله یې 90% چارې بشپړې شوي دي او پاته کارونه به هم ډېر ژر بشپړ شي. د یادې کوڅې په رغولو کې هره ورځ 15 کسان په فني او غیر فني ډول په کار کولو بوخت دي. د نوموړې سیمې اوسېدونکو د دې کوڅې په رغولو زیاته خوښي وښودل او له کندهار ښاروالي څخه یې ځانګړې مننه وکړل. ما نوم سید ولی ډېر په خوشحالۍ چې جوړې شي، دا خو بیخي ښه خبر. په ژمي په دوبي کې بیخي کچ دغه خټې وې، یو سړی ماجه ته نه سوی راوتلی کالي او دا محمد نبي په بیخي ډېر په خوشحال خټو کې په خټو کې نغښتله په خټو ګډه خټې وې او بلا او وطن. اوس خدای تعالی دا دې مهربانه. نوم یې اسمت الله دی. روزانه کو دا ځای خراب و، دا کوڅه په ژمي کې به موږ ډېر په تکلیف وو. اوس دا دی کانکریټېږي، جوړېږي، نور کارونه هم دا دې روان دي چې په کار روان دی، ځوانان پر کار سي. هیله لرو چې مثال دا د کوڅې مو پخېږي، دا ډېر ښه کار وسو. د ښاروالۍ څخه موږ ډېر خوشحاله یو. ځوانان یې په کار اخته کړي دي. دا خټې او بارانونه چې کېږي معنا دا دې دغه هم دا خټې ورکېږي، خلک وساږي، خوشحاله دي، ګرده خلک خوشحاله دي او په کار باندې هم اخته دي. د سوي زړه ټکور مې جنت جنت وطن.